السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترم ملګرو، زموږ نن ویډیو د واتساپ په باره کې ده چې آیا موږ څنګه کولی شو په خپل واتساپ کې موږ ته څوک ویډیوګانې راولېږي یا تصویران راولېږي یا څوک موږ ته په صوتي باندې میسیج وکړي او موږ هغه راواخو په واتساپ کې پټ صحیح ځای راته وساتو. ډېره زبردسته او خوندوره سیټینګ ده. بلې خوا ته مه ځئ، ویډیو سره پاته سئ، ویډیو سمه صحیح وګورئ. ډېره زبردسته او خوندوره ویډیو ده. که ستاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، چینل لازمي سبسکراف کړئ او لایک یې کړئ. ځینو ملګرو ته د سبسکرایب د بټن معلومات نه کیږي. سبسکرایب بټن دا ده، دا چې د کله وکړي بیا به راسې څنګ ته په کنګړۍ وکړئ پورته په آل وکړئ چې مو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. ګرانو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاستئ. زه حبیب الله اکیډمي چینل ستاسو ته مخاطب یم. له تاسو څخه وړه غوښتنه کوم ویډیو شا پر مخ مه کوئ، ویډیو سمه صحیح وګورئ. ډېره زبردسته او خوندوره ویډیو ده. ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. اول وار به تاسې راسئ د خپل موبایل سکرین ته. کله چې خپل موبایل سکرین ته تاسې رالاستئ، تاسې به راسئ واتساپ ته. تاسې سره چې هر کوم واتساپ وي دا واتساپ ته به تاسې راسئ، واتساپ خلاص کړئ. صحیح ده. زه راځم دې واتساپ ته دا خلاصوم. دا ما خلاص کو. صحیح ده. اوس دلته له ما سره ملګري دي مثال په واتساپ کې. اوس زه غواړم چې د دغو میسیجانو چې کوم صحیح چا میسیج کړی وي ما ته، زه هغه پټ وساتم، یا چا ما ته زنګ لیږلی وي هغه زه پټ وساتم، یا چا ما ته تصویر لیږلی وي هغه زه پټ وساتم، یا داسې ویډیوګانې تاسې ته چا رالیږلې تاسې یاستئ چې آیا زه دا محفوظ وساتم او پټ یې وساتم. دا زما په کار کېږي. صحیح ده. تاسې به راسئ اول وار. زه اوس راځم د دې نفر واتساپ خلاصوم. صحیح ده. ما د میسیجان سره کړی دی. اوس تاسو ته ښایم چې دا به څه رقم پټوو. زه راځم دا مې اوکې کړو، د میسیج ته رالم. زه اوس اوس رالم دلته ما عکس ورته لیږلی ده. مثال دغه عکس ده، تاسې وینئ دا عکس ما ورته لیږلی ده. زه دا عکس اوس غواړم چې زه پټ وساتم. دا باندې به تاسې دا کلیک وکړئ، لږ ځنډېدی ونیسئ یو 3 ثانیې یا 2 ثانیې داسې مو ونیول. بیا به تاسې راسئ دې څنګ ته، په دې کونج ته نه ده، دې ته دې کونج باندې دا 3 ډاپې چې دي تاسې به په دې باندې کلیک وکړئ. زه تاسو ته ښیم، په دې به تاسې کلیک وکړئ. صحیح ده. کله چې په دې باندې کلیک وکړو دا ستاره دا به تاسې اوکې کړئ. تاسې مو اوکې کړو، دا عکس ولاړی. صحیح ده. اوس تاسې دا عکس غواړئ دا به چېرته بیرته غواړئ، تاسې به له دې ځایه شاته ووځئ. چې کله ووتلاست دغه ځای چې صحیح ده، بیا به تاسې راسئ دې سر 3 ټاپ ته. صحیح ده. دې ته به تاسې راسئ. کله چې دې ته رالاستئ دا به اوکې کړئ. بیا به تاسې راسئ دلته پیام های ستاره، زه درته ښیم اوس تاسې ته دې ته دې اپشن ته به تاسې راسئ. پیام های ستاره داره دا به تاسې اوکې کړئ. تاسې مو اوکې کړو، هغه عکس وینئ دلته موږ سره پټ ساتل سوی ده. اوس تاسې ته میسیج درښیم چې تاسې به میسیج څنګه کوئ. زه رالم دې ته بیرته دا میسیج غواړم. زه دې چې میسیج وباسم. صحیح ده. دا میسیج ته تاسې زه دلته لیک پلی کوم. السلام علیکم ملګري جوړې. دا ما پلیک اوس په دې باندې زه لیږدی ګوته نیسم یو 2 ثانیې. اوس بیرته راځم په دې کونج باندې هغه کوم بیرته راځم دا ستاره وږم داسې م اوکې کړو دا ولاړی. صحیح ده. اوس بیرته ورې ورځم. دا کونج چې مې کله اوکې کړو دا 3 ټاپې بیا وسله راځم دې ته بیرته راځم. صحیح ده. پیام های ستاره وینئ هغه میسیج دی د موږ سره پروته. السلام علیکم ملګري جوړې. په دا تاسې ویډیوګانې هم دا رقم کولی شئ، تصویران وي چا سره مثال عکسونه وي یا چا چې درته رالیږلی وي تاسې ته مهم وي، تاسې یاستئ دا زموږ چې په واتساپ کې ړنګېږئ تاسې دلته په اسانه طریقه سره ساتلی شئ. دلته تاسې وینئ په اسانه سره هم بیرته ډیلیټ کولی شئ. تاسې موږ یې نه غواړو دغه ځای چې بیرته ډیلیټ کوو. تاسې به راسئ دا به دا اوکې کوئ، بیا به دا پورته وال اوکې کوئ، دې څنګ ته به راسئ په باټۍ به اوکې وکړئ. دا به ټیک مارک یا دې خواته حذف برای من دا به تاسې اوکې کوئ. دا وینئ ډیلیټ شو ټول. زموږ چینل لازمي سبسکراف کړئ او که ویډیو مې وکتله د ویډیو لایک مه هېروئ. ویډیو ته خامخا لایک ورکړئ.